هغه د سټیم سیلز پر برابر د امبریولوژي نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د ویبنامج د سټیم سیلز ډیفینیشن درته وایم، بره د بیا مخته ځو. وټ از اټ سټیم سیلز، مطلب سټیم سیل څه دی یا سټیم سیل چې کوم د شی دا څه دی. A stem cells is a cell with the unique ability to develop into the specialized cell type is the body. دا یو داسې سیل دی یا ساقط چې هم ورته وایي کېږي، یا داسې حجره ده چې هغه خپل ځان سره داسې یونیک یا داسې خاصیت لري یا داسې دغه لري چې خپل ځان ډبلوای شي یا دغه کې په غټېږي یا بل بدلېږي یا په نور جوړوي یا دغه کېږي. مطلب څه حجرات چې یعنې که ته په دې بایولوژي باندې خبر وې څه حجرات چې دی هغه ته بیا چې څونه حجرات دی یا د جوړ دی هغه د سټیم سیل څخه جوړ دي. دا بیا داسې کېږي بعض اوقات دا سیل چې دی په فیوچر کې هم د دې استعمال ډېر کېږي د ریپلیسمنټ لپاره، مطلب دومره جوړېدو لپاره، نساج کې کار کولو لپاره، ډیمیج شوي یعنې دغه شوي خراب شوي دغه لپاره هم دا کار کوي دا سیلز. اور اوس موږ چې سبجیکټ چې شروع دی هغه هم سټیم سیلز دی، هیموټوپوسیس دی. اوس هیموټوپوسیس چې دی په هغې کې په سټیم سیل کې خو ډېر کورونه دي. اوس لاندې راځي چې سټیم سیلز کې د نروز کوم یو سیلز دی، د کډني کوم سیل دی. موږ سبق چې دی د هیموټوپوسیس په نامه دی. هیمو مینز بلډ، پوسیس مینز پروسیس. Hematopoiesis is the process by which the body produces blood cells and blood plasma. It occurs in the bone marrow, spleen, liver and other organs. دا هغه پروسس دی چې د بدن چې د وینې حجرې یا د وینې پلازما تولیدوي. دا د هډوکي، میرو، تغییر یا د ځیګر او نورو ارګانونو کې واقع کېږي. مطلب دا داسې یو ټیکنیک دی یا داسې دغه دی پروسس دی چې په بدن کې کېږي. هغه د وینو جوړېدل یا د حجراتو جوړولو لپاره پکار دی. اوس دا خو ماسې معمولي ډیفینیشن دی چې ته د چا لپاره باید وساتې. اصل مقصد خو دا دی چې ته په ریل کې وګورې. دې ته اوس ګوره هیومن ایمبریونیک سټیم سیلز یعنې ډیفرنشیشنز ورته ویل کېږي. دغه بلاستوسایټس دا به بیخي د ډېر سټارټینګ در ښکاره کړی. خو دا بلاست چې دی دې لیر ته چې شوایي، دې لیر ته چې شوایي، دې لیر ته چې شوایي، دا په دې ټولو باندې ویډیو درته وړم. موږ اوس سلف رینیول باندې شروع. ما ورته ګوره چې داسې سلف رینیول د هغه دی چې اوس هیموټوپوسیس باندې چې کوم کېږي. پلوریپویوټینټ سیل چې دی هغه دا دی، مطلب د هغه سټیم سیلز دی. سټیم سیلز کې ستا د نرو سیلز راځي، فیګمنټ سیلز راځي، مسل سیلز راځي، بلډ سیلز راځي، کډني سیلز راځي، بیټا سیلز راځي، اور ایگز راځي، سپرم راځي، لنګ سیل راځي، پنکریاټیک سیلز. موږ سبجیکټ چې دی هغه نن پر دې باندې دی چې بلډ سیل. دا بیا په بعد کې د اکټوډرم، میزوډرم، انډوډرم، جنکرمز، د سیمټریک سیلز وایي کې دې باندې جلا ویډیو درته جوړوم. دا ډېر بهترینه ویډیو ده. ولې په دې باندې چې سر خلاص ورته د انیمل کلاسیفیکیشنز کې سر خلاص یې تیار دا د کوم فیلډ دی. خیر دا اوس پرېږده، دلته راځم. بلډ اوس دا ګورو موږ هیموټوپویوسیس شروع دی. هیمومین بلډ پویوسیس مین پروسیس. دا د فول سټارټینګ څخه یو تصویر ما جوړ کړی دی. پروګرامینګ د دا دې سره راځي داسې دا ګورو. یو سورس د دا دغې سره دی او بل سورس چې دی هغه د بون میرو څخه جوړېږي. بون میرو دا خو مطلب هغه سټارټینګ دی چې کوم کوچنی جوړېږي یا کوم یا زموږ پروګرامینګ یا پلانینګ کېږي. دوم چې دی بیسیک سورس چې دی هغه پرایمري سورس ورته وایي. بون میرو کې جوړېږي، دا د هډوکو په مغزو کې جوړېږي، دا د دغه ځای کې جوړېږي چې دا خپله دا ویلین اور د سپلین په ذریعه باندې جوړېږي، یعنې ترخې په ذریعه باندې. دا د سټیم سیلز سټرکچر دی.
سی ډي چې د کرسټر ډیفرنشیشن څه مرتبه چې پروټین ته وایي کېږي 309 پروټین 302 د دې فل فارم وړاندې ښکاره کوم څه دی او دا ترومبوپویټین چې دی د سټیم سیلز فیکټر چې دی ټوله د دغه دی مارفالوجي دا په داسې شکل کې معلومېږي 3D ماډل کې داسې معلومېږي انجیوپویټین چې دی دا هم پروټین دی دا دغه پروټین یو ډیفینیشن دی پروټین ول دا سبجیکټ پروټین پر برابر نه دی شروع دا سبجیکټ چې دی د سټیم سیلز پر برابر شروع دی سټیم سیل چې کې خیر دا پیل وساته ترومبوپویټین چې دی هغه ریګولیټینګ کی پروډکشنز اف پلیټلیټس پلیټلیټ جوړیږي دغه پروډکشنز انجیوپویټین چې دی دا بیا سیګنلینګ دی سیکریټډ سیګنلینګ دی پروټین دی چې یوټرس کې زمين سبق ته ورسمه چې دغسې وخت ضایع نه شي ولې زه هم ډېر مصروف یم دا 3 وارې دی چې دا ویډیو زه جوړوم بچه خرابه کړم بیا جوړ کړم ولې دلته پر ما راشي تېر شي هغه په دې وجه فلوریپویټینز هیماټوپویوټیک سټیم سیلز دې ته سیلف رینیولل ورته ویل کېږي رینیول ورته ویل کېږي دا سیلف رینیول په دې ورته ویل کېږي چې دوی خپل د ځانه څخه دا قابلیت پیدا کړي چې دوی خپله پر سیل ډیوایډ شي یا په حجراتو باندې ډیوایډ شي شي پر حجراتو باندې بدل شي یا پر حجراتو باندې ماتېږي زه به تاسو ته اوس دا در وښیم چې حجرات په دوو کوم ډول باندې بدلېږي دا چې دی دا خطون چې دی انټرلیکوین 3 دا جی ایم سی ایس اف یا دا چې دی دا به په بعد کې درته ما چې په یاد ساتئ اوس دا چې دی سټیم سیل چې دی په دوه باندې بدلېږي دوه خبرو په یاد ساتئ په دوه باندې دا تاسو په وایټ بلډ سیل کې پکار دی او په ټوله چې کوم جسم حجرات جوړېږي د وینې هیماټوپویسز هغه نور نه درشم ما ته هم درلوړ دغه کې نو هغه پر دوه تقسیمه کېږي اول چې دی هغه لیمفوایډ دی دوم چې دی مایلوایډ سټیم سیلز دی زه به لیمفوایډ برادر ته ووایم چې سم سره په خلاص یم لیمفوایډ چې دی هغه بیا د دې څخه دوه تقسیمه یا پر دوه باندې دا ماتېږي دوه یو لاندې چې یو لوړ دا چې دی دې ته نیچرل کیلر یعنی پری کورسر سیل وایي کېږي پری کورسر دې ته وایي کېږي چې دغه کې مخکني سیلز مخکني یعنی مخکې چې راشي د دې مخ ته چې راشي او نیچرل کیلر سیلز جوړ شي د دې فنکشن چې دی کار چې دی دا په بله ویډیو کې راځي ولې به د دې په موږ فنکشن نه شروع کړی موږ د دې ډیفینیشن څخه شروع کړی دی ښه هغه خو پر هغه ځای پاتې شو نیچرل کیلر سره هغه نور د دې بل ایولیشنز یا مختګ نه راځي بیا دا نیشنل کیلر چې دی دا لاندې راځي پر دوه باندې بدلېږي یو ته وایي کېږي ټي سیل فرو جنریټور ورته وایي کېږي فرو جنریټور چې دی هغه دغه ته وایي کېږي پیدا کوونکي مطلب دا نور سیل هم جوړي نور حجرات هم جوړي دا اوس پر اخري سټیج ته نه دی راغلی بله لیکه چې دا هغه پر دې راځي چې هغه ټي سیلز بلل کېږي د دې سره به یو ټي سی آر انټیباډیز یا اور سی ډي انټیباډیز به اور ټي خپله ورسره دا چې دی پروجنیټر چې دی هغه به لاندې راځي په بیا باندې په ټي سیل باندې بدلېږي ټي سیل سره به څو انټیباډیان ځي هلته به بي ټي سی آر الفا بیټا اور سی ډي 4 سی ډي 8 سی 4 اور اتم टी सेल्स और सी डी 4 प्लस सी डी प्लस टी सी आर ए अल्फा प्लस دا په مطلب بیا تقسیم ویل په دوه باندې دوه باندې د شیر دی یو دی ټي میموري سیل ته دی او بل راځي بیا پر دوه تقسیم کېږي هغه ټي میموري سیل چې دی دا به پر هغه ځای پاتې شي سټاپ شي لیکن دی چې دی بیا پر دا ځای راځي تقسیمیږي یعنی دې ته بیا دی دغه کېږي ټي سی سیل دی ته وایي کېږي یعنی سایټو ټوکسیک سیل دی ته وایي کېږي سایټو ټوکسیک ټي سیلز سایټو ټوکسیک ټي سیل دې ته وایي کېږي چې هغه ټوکسیک میټیریل خوري سي فنکشن دې اوس نه درښیم او ټي ایچ اور سیل دې ته کېږي یعنی ټي هیلپر سیلز ټي ایچ هر وخت راځي هغه ټي هیلپر
ټاکسیکس چې دی یعنی ټي سي سیل چې دی هغه پر هغه ځای پاتې شي او ټي هیلپر چې دی هغه بیا په ډیفرنشیشن باندې تقسیم شي څلور باندې سب ګروپ دی سب ګروپ هغه ته وایي چې کوم ښه وي هغه TH1 ټریګ اور TH2 TH17 ولس سیده ما خبره کله کله ویډیو اوس دغه کړی زه به دا لرې درته کوچنی کوم چې درته معلوم شي دا وګوره پوره لرې به درته غټ کړم دلته به درته ویې لیکه دا چې کره کړه دا باره ځان ته زه اوس په کوچنی کوم ځان ته پر یو نوټ کې دې کوئ ښه لیمفوسایډ دا خو ما خوا در وښوی چې کوم دی مخ ته تللي وو پر نیچرل کیلر سیلز مې در ښوی ښه دا اوس لیمفوسایډ چې دی پر بل دغه باندې بدلېږي هغه خو ټي سیل ته ولاړې دا بیا په بي سیل پروجینیټر ورته وایي پروجینیټورزم ورته وایي کېږي پروجینیټور دغه ته وایي کېږي د دې مطلب په یاد ساتئ پیدا کوونکي دی نور سیل هم پیدا کړي دا اوس پاتېږي نه پر دا ځای باندې پروجینیټر چې دی هغه بیا پرو بي سیل باندې بدلېږي یعنې ګرام لین ورته وایي پرو سیل ګرام لین دا بیا راځي پر میوچر بي سیلز باندې بدلېږي بي چې هغه چې ده میوچر بي سیلز چې دي هغه پر درو وایي کېږي په درو باندې تقسیم کېږي پر درو باندې چې تقسیم شو اول د ده چې شته میمري بي سیلز اکټیویټېډ اپن انټیجن سټیمولیشن زم ورته کېږي او بل سیل چې دی هغه انټیباډیز سیکریټینګ بي سیل ته راځي سیده انټیباډیز سیکریټینګ بي سیلز دا بیا په چیز تشکیل دا صرف او صرف اخر کې تاته انټیباډیز جوړوي دی پاتېږي لیکن دی انټیباډیز درته جوړوي دا خپل ریګولیشنز کې مطلب نور جوړي هغه بیا داسې جوړېږي یو کالوني جوړېږي دا کالوني ګرده پسې پورته کېږي بیا چې دی دغه سیل چې دی کوم چې پر درو دی واز کېږي درېیم دانه چې دی هغه سویچډ پلازما سیلز یعنې سیکریټین نن آی جی ایم پکښې کوي آی جی ایم دی نه جوړي پلازما سیل چې دی هغه آی جی ایم تاته نه جوړي هغه تاته جوړي آی جی ای آی جی اے آی جی جی اور آی جی ډي جوړي د دې فل فارم لاندې مې لیکلی دی سیدې زه اوس کار ښکاره کوم دا وګوره دا په داسې دی نه راځي زه به لږ کوچنی کوم دا پوره سبجیکټ پر دغه ولاړ دی دا وګوره لیک ته ګوره داسې راغلی دی دا چا چاته ښکاره کې د هغه سر په خلاصېږي یو مچار زه سم پروګرام نه لرم دلته داسې مسله راته جوړه شي ته ګوره دماسې دا ځای پر ته ګوره دلته پر دا ځای باندې سټاپ کېږي ما څه به بخښه کوئ بل دا هم درېیم وار دی چې دا ویډیو زه جوړوم خرابېږي راڅه خیر خو دا چې داسې دی چې په کار کې ورته ناست یم دا ویډیو جوړوم نو دغه شو دا خو پوره شو دا پرې مطلب دا چې دی کوم لیمفوسایډ چې دی لیمفوسایډ لیمفووایډز چې ورته وایي کېږي دا څه جوړوي دا خو ستا سر خلاص شي یعنې ټي سیل دی جوړوي بي سیل دی جوړوي پلازما دی جوړوي نیچلر کیلر دی جوړوي اور دغه نیچلر کیلر سیل دی جوړوي نیچلر کیلر سیل دی جوړوي او ټي میموري سیل دی جوړوي ټي هیلپر سیل دی جوړوي دا به په یاد ساتئ اور انټیباډیز مین مقصد لفظ مې دی انټیباډیز دی مکمل ته جوړوي لیمفوایډز چې دی دا مکمل دا لاندې اوس وګوره داسې راځي اوس چې رالو مایلایډز چې دی مایلایډز چې زما دا دی دغه کړم مایلایډز چې دی هغه پر څو ګروپ باندې تقسیمېږي یو دوه درې څلور پنځه خبرې به بخښه کوم زه د خپله په کار کې ناست یم هنرمند مریضان ځي او راځي موږ هم په کار مصروف یو درې د وینې څه به شروع کوم دې ته پرو کوثر سیلز هم وایي کېږي پرو کوثر سیلز مطلب دا مخکاني سیل او پروجینیټورز دې ته هم وایي کېږي سیده پیدا کوونکي سیلز اوس به زما چې دا بي اف یو ای درته ووایم بي اف یو ای سیده دا په بي یو اف ای د دې فل فارم هم درشم چې دا چش دی او برسټ فارمینګ یونټ دې ته وایي کېږي لاندې ګرځه دې مقصد هم ښیم بي اف ای باندې تقسیمېږي هغه بیا پر سی اف یو
ای باندې تقسیمیږي دا بیا پر سیستم کېږي پرو ایروتروبلاست باندې تقسیمیږي پرو ایروتروبلاست چې کوم کې هغه ایروتروسایډ جوړوي ایروتروسایډ سره وینه ده بل څه هم کې یو شی مې شپږ یو بل تقسیم یې څه چې کوم کې دا بیا په سی اف یو ام جی باندې بدلیږي اور یا اف سی یو اف یو ام کے باندې بدلیږي دا څه چې کوم کې دا میگا کیرو بلاست جوړي میگا کیرو بلاست لفظ چې راځي هغه مختم یو پروسس لري لازم باید ساته چې دا میگا کیروسایډز جوړ شو میگا کیروسایډز چې جوړیږي پلیټلیټس جوړیږي یعنی ترومبوسایډ جوړیږي پلیټلیټ فنکشن چې دی دا وخت معلوم دی کراکټینګ فیکټر کې یعنی جمول کار دی کی د دې باندې میوزیون جوړ کړل لیکن په دې مې درته جوړ کړی د پر دې باندې وایډز دبليو بي سي باندې او پر دې باندې جوړم تکره دا ولله چې میگا کیروسایډ دا بیا ټوټي سیل جوړ شي دا ورن ګول په پلیټلیټ په شپ کې او بیا دا د سریلا شي د دوم بخش چې دی هغه ته سی پی یو وایي کېږي یعنی جی ام اور سی پی یو سی چې دا هغه بیا پر دوه تقسیم کېږي اول سی پی یو چې دا هغه په سی پی یو جی باندې تقسیمیږي سی پی یو چې ته وایي مایلوبلاست وایي کېږي مایلوبلاست به چې جوړي هغه نیوټروفیلیک مایلوسایډ جوړي مطلب نیوټروفیل جوړي دلته چې اخر چې راغلی دی چې جوړي پولیمارکو نیوکلیټډ نیوټروفیل جوړي پولیمن مطلب ډیر یا د څو څخه زیات پولی چې نیوکلیټډ لري نیوټروفیل جون جوړي نیوټروفیل چې هغه جنرال معنی انفیکشن کلر دی منوټي پارټس دي اور دوم چې جوړي هغه ام جوړي یعنی مونوبلاست جوړي چې مونوبلاست یعنی پرو مونوسایډ جوړي مونوسایډ چې دی هغه پرو مونوسایډ چې دی مونوسایډ جوړي مونوسایډ چې دی هغه کله پلیټلیټ هم جوړیږي سیده پلیټلیټ کولم مارکو نیوکلیټډ نیوټروفیل هم جوړیږي او کنو نه دا لا دونه خاص نه جوړیږي د ګوره څنګه کش کړی لیکن دی بیا دې په دوه باندې تقسیمیږي مارکو مایکرو پیج جوړیږي او ډنټریټیک سیل جوړیږي دغه دوه سیل چې دي ډېر مهم سیلان دي سیده دا ډنټریک سیل دي او ډنټریک سیل دي ما به خوله خطا وځي یو لفظ دی ډېر ژر نه سم ویلی مایکرو پیج جوړیږي دا څوک جوړي د باندې د نیوټروفیل د کور څخه دواړه تقسیمیږي سره روان دي دلته هم دی کېدای شي نیوټروفیل جوړ شي او دا چې په دوو بخشو باندې سره تقسیمیږي سره دا په دې درته وایم چې په ډي ال سي کې ډېر کار درکوي په ټیسټ کې زموږ په ټیسټ کې دا خو د بیالوجي سبجیکټ خو ډېر کار درته کوي بل شاخ چې دی هغه ته سی پی یو ای او ورته وایي کېږي دا ای او په څه جوړي تقسیمیږي مایلوبلاست باندې تقسیمیږي مایلوبلاست بیا ایزنوفیلیک مایلوسایډ باندې تقسیمیږي دا مونوسایډ بیا څه چم کې هغه ایزنوفیل جوړیږي بس سټاپ د دې کار دا پر د مخ نور نه جوړیږي دریم بخش دی هغه سی پی یو یعنی بی ای اس جوړیږي یعنی مایلوبلاست جوړیږي مایلوبلاست بیا چې جوړیږي بایزوفیلیک مایلوسایډ جوړیږي مایلوسایډ چې جوړیږي بازوفیل جوړیږي آخري بخش دی هغه بیا چې دی سی پی یو مست یعنی سی پی یو ام سی ورته کېږي هغه مست جوړیږي دا زه اوس لیکل بیا کوچنی کوم دغه چې نو سر په خلاص اوله سر ښکاره کوم اوس سر خلاص लिम्फोइड से जोड़ी लिम्फोइड से टी सेल जोड़ी बी सेल जोड़ी और एंटीबॉडीज जोड़ी करते एंटीबॉडीज चिती ताकत के सराज और टी हेल्पर सेल जोड़ी और टी मेम्ब्रेन सेल जोड़ी बी मेम्ब्रेन सेल जोड़ी और नेचुरल किलर सेल जोड़ी माइलर लिम्फोइड में द लिम्फोइड्स दादा दागर दादा परि दागर साथ गोसु दा टोल दादा परि सदरालू और मोइलाइड सीधी चीज जोड़ी साविना जोड़ी और इस्नोफिल जोड़ी बाजोफिल जोड़ी और न्यूट्रोफिल जोड़ी मोनोसाइड जोड़ी और प्लेटलेट जोड़ी और मस्ट सेल जोड़ी पैसे था सीधे दा पिंज शानदे जोड़ी और डेंट्रिक सेल जोड़ी दे और माइक्रोपेज दे जोड़ी माइक्रोपेज तो लफ्ज़ों से खबर दा उस पर आसो दा प्रोटीन दा शान वगैरह दर तो मतलब दे फुल फॉर्म बनी बता सर क्लास के यो मिट दा माबल जा सेव करे
دوه پروګرامونه جوړ کړي دي اور دا نه دی دا سبق چې دی دا د امبرولوژي فیلډ څخه کار کوي امبرولوژي چې دا هغه فیلډ اف سټډي ته وایي کېږي فیلډ مطلب یو په یو اقدار کې یا په یو میدان کې راتګ یا په یو شي کې راتل یا په یو اصل پیدا کېدل ته وایي کېږي سیده دا د کوچنیانو پیدا کېدل ته دا ما دوه پروګرام جوړ کړي اوس سی ډي 3 4 5 شپږ دا 4 دا خالي نمبرینګ دی چې د ترکی د کلسټر اف ډیفرنشیلز وای ډیفرنټیشنز ورته وایي کېږي اور سی اف یعنی سټیم سیل فیکټر ورته کېږي اور جی ام چې دی سی اف ورته وایي د بي نسل دې ته ګرنو سایډز مایکرو پیج قانوني سټیمولیټینګ فیکټر وایي کېږي سیده آی ایل چې دی 6 4 5 7 چې دی هغه ته انټرلیکوین 6 وایي کېږي دې په خپل فنکشنز دي چې دا څه کار کوي او ټي پی او چې دی هغه تایرویډ پروکساید پیروکسایډز एंटी बॉडी टर्म होता है कि और ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन जो है कि बी ईओ एफ जी एच होता है अगर बर्स्ट परफॉर्मिंग यूनिट ई मोय के बर्स्ट परफॉर्मिंग यूनिट अगर दगा तब के दा मतलब टोटो के सही है और एफ सी एफ यू ई होता है कि अगर कॉलोनी परफॉर्मिंग यूनिट तब के सही है एफ सी एफ यू जी चौथा की कॉलोनी परफॉर्मिंग यूनिट जिम चौथा के लिए सी एफ यू एम के चौथा की कॉलोनी परफॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरोसाइड्स होता के लिए और टी एच डी 7 आगा टी हेल्पर सेल्स के लिए आई जी एम ची डी आगा था इम्यूनोग्लोबिन एम ई ए जी डी सीधा कॉलोनी परफॉर्मिंग चीज़ें था ये कॉलोनी जोड़वल दे और बस परफॉर्मिंग चीज़ें आगा था ये हम छोटे छोटे कवल और फ्रूट जेनिटोर चीज़ें पैदा कौन की और फ्री कॉर्सर चीज़ें आगा साथ मखनी सीधे उस सर बखलास उस बदले दी टोल फुल फॉर्म करता हुआ बदे में बेंच की चीज़ें तकसीमी जाता था एंटीबॉडीज़म जुड़ी और प्रोटीनज़म जुड़ी था तकसीम सुपर दो बने प्रोटीन हम जुड़ी इंटरलिक्विन्स 3 जोड़ के इंटरलिक्विन 3 पागा वक्त जोड़ी च दे तकसीम के दे ख्वाते चला दे च दे तकसीम के दे इंटरलिक्विन 3 जोड़ी और जी एम यानी सी एस सब जोड़ी यानी बेरा से दलता दे तकसीम दे बेस चमकी द फैक्टर जोड़ के पमा बेंच किया और प्रोटीन हम जोड़ के और फैक्टर हम जोड़ के दैव्या प्रोटीन जोड़ी इंटरलिक्विन 2 3 4 7 और एस सी एफ जोड़ी और एस सी एफ टिश्यू स्टीम सेल्स फैक्टर देता है कि दलतम दागा प्रोटीन जोड़ी इंटरलिक्विन 6 इंटर 7 और एस सी एफ यानी स्टेम सेल्स फैक्टर जोड़ी अगर गर्द उसमें तो कोरा ई पी ओ मतलब तो एरिथ्रोपोइटिन दी जी एम ची दी अगर ग्लूसाइड्स और मालूमाइड्स होता है कि या मेगा कैरोसाइड्स होता है कि सी एफ एफ और ई पी ओ एरिथ्रोपोइटिन दी बल्लत चीज दी दी टोल फुल फॉर्म दलते कि टोल प्रोटीन को बेंच कर दे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह दलतम प्रोटीन रिलीज दलतम प्रोटीन सारा जरा फिर की तक तो वगैरह पूरा कॉन्सेप्ट सादा क्लियर से देखिए इम्यूनोलॉजी रहा और मतलब हेमाटोलॉजी मुश्किलाला टोल मुश्किल कवरेज रहता है हेमोग्लोबिन ई हेमोग्लोबिन ए हेमोग्लोबिन जी हेमोग्लोबिन डी हेमोग्लोबिन एम इंटरलिक्विन 8 डायरेक्ट थायराइड प्रोक्साइड्स थायराइड प्रोक्साइड्स होता है कि जोड़ी सी डी सी डी cluster differentiations for the TH the T helper cells the no local particular discussion is बख्श कोमो जैसे कदेश दा सब्जेक्ट्स खर्चवी यानी खर्चवी आज जब पता खुले कि बंदे रमागा में खुला बंदे दो मरीज़ रासा और दखल खबरें की डेज़ जर बंदे रमा न बख्श वो कोई दादी गुरु फुल फॉर्म में पढ़ा गुरु फुल फॉर्म चुमा दखल मुसल पखलासी जो
ویډیو پر دغه ځای ختموم نو انشاءالله بیا به په بعد کې په بله ویډیو کې سره ګورو او ما چې هر سبجیکټ دی هغه دغه